ولې دومره له ژوند سره جنګیږي؟ ډېر کله زموږ ستړیا د هغه څه په خاطر نه وي چې پیښ شوي وي، د هغه جنګ په خاطر ده چې زموږ دننه شروع شوی. له واقعیت سره جنګیږو، له گذشته سره بحث کوو، له راتلونکي ویره لرو، په داسې حال کې چې آرامښت په یو داسې ځای کې د دې ټولو مقاومتونو په منځ کې ورک شوی ده. د ذهن آرامښت هغه وخت راځي چې دا ومنو چې قراره نه ده چې هر څه زموږ په زړه مخکې لاړ شي. کله چې پوه شو چې منل تسلیمېدل یا ضعف نه دی، د حقیقت لیدل او منل شجاعت دی. منل یعنی اجازه ورکړئ ژوند چې په کوم ډول ده هماغسې وي، او تاسو نرم، هوښیار او مهربانه له ځان سره مخکې لاړ شئ. کله چې مقاومت پرېږدئ، ذهن مو سپکېږي، زړه مو ساه اخلي او لارې خپله ځان درښایي. د ذهن آرامښت په منلو کې ده، نه په مقاومت کې. کیدای شي وخت یې را رسېدلی وي چې لږ یې ومنئ. د ذهن آرامښت د هر څه په کنټرول کې نه ده، په زور وهلو چې نړۍ ته تغییر ورکړئ هم نه ده. آرامښت له هغې لحظې شروع کیږي چې له مقاومت نه لاس اخلئ. موږ خپل ډیری عمر په جنګېدو تېروو، د هغه څه لپاره چې تر اوسه نه دي پېښ شوي، فقط له هغو خبرو چې اورېدلي مو دي، له خپل پرون او له خپل سبا سره. اما حقیقت دا ده هغه څه چې موږ ستړي کوي خپله پیښې نه دي، هغه مقاومت ده چې په وړاندې یې لرو. منل یعنی اوس همدا شرایط دي، حتی که مې هیڅ هم نه خوښېږي. منل یعنی مخکې له هر تغییره واقعیت چې په کم ډول ده ویې منم، نه هغه ډول چې زړه دې غواړي وي. له همدې ځایه آرامښت پیلېږي. اما یو څه تمرینونه هم لري. پر ځای د تېښتې له هغه احساساتو چې بد مو ترې راځي، د هغه نوم په خپل ذهن او خپله ژبه واخلئ. د بیلګې په توګه، اوس خفه یم، اوس عصبي یم، اوس ستړی یم. همدا نوم اخیستل د احساساتو قدرت کموي او ذهن مو آراموي. دوهم د حل لاره دا ده چې د ولې پوښتنه پرېږدئ. تل مو په ذهن کې تاویږي ولې زه؟ همدا پوښتنه ذهن په یو بنبست حالت کې ساتي. پر ځای یې وپوښتئ اوس مې څه له لاسه راځي. دا پوښتنه ذهن له مقاومت نه پوهاوي ته منتقل کوي او ذهن مو په اتومات ډول په حل لاره پسې ګرځي. بل تمرین دا ده چې له وړو شیانو یې شروع کړئ او ویې منئ. ترافیک یا لاربندي او بیروبار، ناوخته کېدل او وړې نورې اشتباهګانې. هر کله چې مو مقاومت ونه کړ، ذهن مو یو قدم آرامیږي. په یاد ولره ملګریه، منل په معنا د پاتې کېدو په رنځ کې نه ده. منل یعنی اول آرام شئ او وروسته تصمیم ونیسئ. په یاد ولره، کله چې له واقعیت سره جنګیږئ د تغییر انرژي نه لري. اما کله چې حقیقت ومنئ، ذهن مو ازادیږي، زړه مو سپکېږي او لارې روښانه لیدل کېږي. د ذهن آرامښت په منلو کې ده، نه په مقاومت کې. نن له ژوند سره د جنګېدو پر ځای اجازه ورکړه لږ مخکې در سره لاړ شي.